زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره. جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمندو کتونکو، دا بلال شاه دی او اکبر حسین دی را سره راغلی م لونخوړ کالو شاته، او دوی وایي چې بی داسې کوو چې ډاډه کوو. څوک ورته تراړ وایي، بره خلک چې کوم دی موږ ورته ډاډه وایو. چونکې نو اکبر حسینه څه کوو، دا دغه شروع کوو. یاره شهزاد بھائی تاسو راغلي یې، نو موږ وایو چې راځه تاسو کوم ته انجوای وکړئ. نو وږي را ماتو، بس راځه چې وږي را مات کو. او تاسو کتلی شئ بی وږي دا به په څه طریقه، یار ما ته خو ګوره چل مل هر څه هیر شوي دي. دا به داسې چکې لاول چې مطلب کیج دی دغه دی، دې نه به دا پته لګي چې ډېر دغه نه وي که نه کیج شوی نه وي. دا اوس ایله برابر دی شهزاد بھائی، د دې نه به داسې ټانټه به ونیسئ او داسې ورته یو ټپ ونیسئ. ها کوسړې سره به یې را مات کړي. صحیح. تاسو کتلی شئ. ښه بلاله یو 25 را مات کړو. بلال شاه خو سم حل وکړو یار، ته ورکې بلال څه چل وکړو. دا وخت مونږ د ډاډې دپاره وږي را ماتو. او څه چل دی وکړو، څو دې را مات کړه هلکه؟ دا خو ډېر نه دي، بس دی ظالمه، دا به څوک خوري بیا؟ 2-3 وږي کار کېږي. څه کې په کلي کې خورېږو هلکه، دونه خوراک نه وي. ګورئ خاص کر هلکه مسلم، شیر علي، رحمان حسین، حضرت حسین، نیت الرحمن، رسول خان، امان الله خان، عبدالرحمن، څونه کسان دي مسافر دي. دا ویډیو خاص کر هغوی ته هم ډالۍ کوه، نور چې څومره کسان دي که دا د کلي خپل یو خوند او رنګ دی. ډاډه هلکه بس دا ډېر دي دغه نه نه، بس دا د وږو هغه طریقه کار چې دا مات شو. اوس به دا وږي مونږ وړو او پخه وبې. ټیک شو، مخکې را سره ویډیو ګورئ. او دا به ما وویلې چې بی زه مو سره پکې څه کار مار وکړم. دا اوس دا پراسس شروع دی چې خشاک به ورله راټولو چې ډاډه پخو. ټیک شو. نو چې دا خو غني دي او هلکه خشاک هم ماشاءالله ښه وچ دی. زه خو وایم دا به ډېرې کړو نه. دا ډېر دی، بس دومره راغونډولی به نه غواړي. یاره دا به زه یم ډېرې، خشاک ښه وچ دی. اورې اکبر حسین دا پوره دی. اکبر حسین دا پوره دی؟ دا پوره دی. شهزاد بھائی څه خوند مزه یې درکړه که نه؟ هلکه څه وایم دې ځان نه مزه په خپل لاس چې یو څیز تیار کړې که نه، دا هغه کلیوال رنګونه دي جناب چې تاسو ته یې مونږ ښایو. او تاسو کتلی شئ دا وږي م را مات کړه. د وږو نه پس اوس رالو دلته کې چې کوم دی نو دا خشاک ورله راکړو او انشاءالله ستاسو د وړاندې به اوس دا وږي پخېږي او بیا به یې خورم ستاسو د وړاندې. د دې خوړل یو طرف ته شهزاد بھائی، او د دې دا پراسس پوره کول نه دی، د دې بیل خوند دی. بیل خوند دی، حقیقت دی یار. چونکې د بازار هغه وږي خو د هغې دا مزه نه وي. بلال لکه د شپون غوندې ګېډی ویوړو، دا ډېر شی دي. زه دا پروت زه چې دغه ضرورت راغی انشاءالله نور بولم بیا دغه زه د خیره سره. بالکل تاسو کتلی شئ سحر وختي دی. دغه د سحر نظارې ښایسته زړه راښکونکې نظارې ښکته خوړ دی، خټان او دغه چې کوم دی شینکي، ډېر زړه راښکونکې نظارې. او موږ لګیا یو پکې ډاډه پخوو، ډاډه. نو ډېره مزه کوي. بی ځوانان لګیا دي خشاک ورته وړوکی وړوکی کوي او اوس به ډاډه تیارېږي که خیر وي.
او جی قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو بالکل زموږ دغه ډاډه تیاره شوه تاسو وکتل موږ هم لګیا یو اوس یې خورو او دغه ډاډه وجه نه ډېره مزه یې وکړه ډېر خواږه او مزېدار وږي او تاسو هم کتلی شئ خو تاسو خورئ چې په دغه کې درولي په څه ورته وایي مخکې موږ په انبکس کې درلېږل خو زه فیسبوک کې درولي او جناب دغه زموږ یو وړوکی شان ویلاګ و دغه کلیوال خوندونه رنګونه پکار ده چې دا موږ ژوندي وساتو یقینا تاسو به زموږ د دې ویلاګ نه خوند او مزه اخیستي چېرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان بس چې موږ اوس دا وږي وکړو ډېره مننه ویډیو کتلو इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।